اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن چې کوم دی زمونږ سره ګاړی دی، غټ ګاړی، او په ګاړی کې څه دي ABCs. دا زمونږ سره چې کوم دی ټول الفابیټس دي. نو راځئ چې مونږ نن د دې نه څه زده کړو. اولنی چې کوم لیټر زمونږ سره دی هغه دی A، او A نه څه جوړیږي اپل. په پښتو کې ورته څه وایي مڼه، او په انګلیش کې اپل. بل چې کوم زموږ سره دی هغه دی B. د B نه څه جوړیږي بلون، پونقای، او په انګلیش کې بلون، او په پښتو کې پونقای. په دې نه پس چې کوم زموږ سره لیټر دی نو هغه څه دی C. د C نه څه جوړیږي کار، موټر کار یا ګاډی، او په انګلیش کې کار. په دې نه پس چې کوم دی D. د D نه څه جوړیږي ډاګ، او په پښتو کې څه دی سپی، او په انګلیش کې ډاګ. او د دې نه پس چې کوم زموږ سره دی نیکسټ لیټر E. د E نه څه جوړیږي ایلیفنٹ، هاتي، څوک ورته هاتي وایي، او په انګلیش کې ایلیفنٹ. او د دې نه پس چې زموږ سره کوم دی هغه دی F. د F نه څه جوړیږي فش، Mayay، فش. او د دې نه پس چې کوم زموږ سره دی هغه دی G. او د G نه څه جوړیږي ګوټ، بیزا، په پښتو کې بیزا ده، او په انګلیش کې ګوټ. د دې نه پس چې کوم دی زموږ سره دی H. او د H نه څه جوړیږي هاوس، کور، پښتو کې کور، په انګلیش کې هاوس. د دې نه پس چې کوم زموږ سره دی هغه دی I. او د I نه کوم ټکی جوړیږي ایګلو چې دی دا چې کوم ځای کې ډېره واوره کېږي نو هغې کې خلک بیا ځان له د واورې نه کور جوړ کړي نو هغې ته ایګلو وایي. اوکې، او د دې نه پس چې کوم دی زموږ سره دی J. د J نه څه جوړیږي جیلی خو په پیژنئ که نه، ټوله ورځ چې تاسو میوې خورئ نو هغې ته وایي هغه زیات تر صحیح جیلی چې کوم دی دا د فروټس او د چینو نه جوړیږي نو ډېر زیات خوړل نه پکار ځکه چې د دې سره غاښونه خرابیږي. جیلی. K. د K نه کینګ مطلب بادشاه، د ملک چې کوم بادشاهي هغه ته کینګ ویل کېږي، په انګلیش کې کینګ او په پښتو کې باچا. د دې نه پس چې کوم زموږ سره دی هغه دی L. او د L نه څه راځي لاین چې کوم دی شیر، د ځنګل بادشاه دی، دا د ځنګل کینګ دی شیر، لاین. او د M نه څه جوړیږي ماوس، په پښتو کې ماوس څه وایي منګک یا منګکوری، ماوس. د دې نه پس چې کوم دی نو هغه دی N. او د N نه څه جوړیږي د N نه نوز، په پښتو کې نوز څه وایي پوزا، نوز. او د دې نه پس چې کوم ټکی دی نو هغه دی O. د O نه څه جوړیږي اورنج، مالټا، په پښتو کې ورته څه وایي مالټا. او نیکسټ لیټر چې کوم دی هغه دی P. د P نه څه جوړیږي پیګ، او پیګ ته پښتو کې څه وایي خنزیر،
د دې نه پس چې کوم ټکی زموږ سره دی هغه دی کیو او د کیو نه کوم ټکی جوړیږي کوین کوین ملکه ملکه کوین ملکې نه پس زموږ سره دی آر او د آر نه څه جوړیږي رینبو رینبو خو پیژنئ که نه زمونږ خلک ورته څه وایي د بوډۍ ټال نه چې کله باران وشي او بیا نور راوخیږي او په څه ځای کې باران هم ورېږي د هغې نه چې کم په اسمان کې دا رنګونه جوړ شي نو دې ته څه ویل کېږي رینبو آر د آر نه پس زمونږ سره چې کم دی هغه دی ایس او د ایس نه څه جوړیږي سن سن نور په پښتو کې ورته څه وایي نور په انګلیش کې سن د ایس نه پس چې کوم دی نو دغه دی ټي د ټي نه جوړیږي ټرین ټرین ریل ګاډی په پښتو کې ورته ریل ګاډی وایي او په انګلیش کې ټرین او نیکسټ لیټر چې دی هغه دی یو یو د یو نه څه جوړیږي امبریلا امبریلا څه ته وایي چترۍ په پښتو کې چترۍ امبریلا او د دې نه پس دی هغه دی وی وی د وی نه کوم ټکی جوړیږي وین وین چې کوم دی دا هم ګاډي خو دا په دې کې خلک لوډینګ کې سامان پکې وړي راوړي دا د ټرک نه وړوکي او د موټر ګاډي موټر چې کمی د هغې نه لږ غټي دې ته ویل کېږي وین د دې نه پس چې کوم ټکی دی نو هغه څه دی ډبلیو د ډبلیو نه څه جوړیږي ویل ویل چې کوم دی نو دا یو غټ مایع په سمندر کې میمل دی اصل کې مایع نه دی میمل دی ځکه چې دا خپلو بچو له پی ورکوي او دا ډېر زیات غټي په سمندر کې یې څه ورته وایي ویل دا د ډبلیو نه جوړیږي د ډبلیو نه پس زموږ سره دی ایکس ایکس د ایکس نه کم ټکی جوړیږي ایکس رے ایکس رے چې کله اکثر ماشوم یا څوک خوږ شي راوغورځېږي یا اکسیډنټ وشي چې کله ډاکټر ته لاړ شي نو هسپتال کې ورله ایکس رے وباسي او نیکسټ چې کوم زموږ سره دی هغه دی وای د وای نه څه راځي یویو یویو چې کوم دی دا یو وړوکی غوندې ګیم غوندې دا د لرګي نه جوړ کړي یا تار یې ورته اچولي او خلک یې ګوتې ته واچوي او بیا یې داسې داسې کوي دا یو ګیم دی نو د وای نه څه راځي یویو زی د زی نه کم ټکی جوړیږي زیبرا زیبرا چې کم دی دا یو ځناور دی چې په ځنګل کې پاتې کیږي او په دې باندې سپینې او تورې پټي نن چې کم دی مونږه ډېر شی ټکي یاد کړله د اے بي سی نه یو یو ټکی یاد کو او نن چې کم دی زمونږ ویډیو ختمېدو واله ده خو د هغې نه مخکې دوه خبرې چې کم دی هغه به یاد ساتئ اولنۍ خبره خو دا ده چې زمونږ یوټیوب چینل ته به خامخا سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې به کلیک کړئ او خواته چې دا ټلی ده نو په هغې باندې به هم کلیک کړئ نو چې کله چې زمونږ ویډیو نوي راشي نو تاسو ته به د ټولو مخکې میلاویږي او دویمه چې زمونږ په هر ویډیو په اخره کې مونږ یوه دعا یاد ساتو نو نن چې به مونږ کومه دعا یاد ساتو نو هغه به دسئ کله چې مونږ اوده کیږو کله چې مونږ اوده کیږو نو د هغې نه مخکې چې کوم دی مونږ یوه دعا وایو هغه دعا کومه یوه ده اللهم بسمک اموت و احیا اللهم بسمک اموت و احیا او انشاءالله په بل ویډیو کې بیا ملاویږو د الله په امان